سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو نه معلوم برخلیک یو امریکایي څېړونکي ادارې ویلي دي چې په راتلونکي 2026 کال کې به یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې شي. ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی دی چې پاکستان او افغانستان د ترنګلتیاو د راکمولو او د خپلو پخوانیو اختلافاتو په ځانګړې توګه ټي ټي پي د فعالیتونو په تړاو نوي خو مخاطبانه هڅې پیل کړي دي. د غیر رسنۍ د خپلې سرچینې له قبله لیکلي دي چې که څه هم امنیتي اختلافات لا پر خپل ځای دي خو دواړو لوریو د ځینو هیوادونو په منځګړیتوب د خپلو خبرو ژبه نرمه کړې ده او د تقابل پر ځای پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د افغان دیني عالمانو وروستۍ پریکړې په اسلام آباد کې د باور جوړونې د لومړنیو ګامونو په توګه ارزول شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي دي د سرچینو په وینا منځګړو هیوادونو غوښتنه کړې وه چې لږ تر لږه دواړو خواوې خپله عامه ژبه نرمه کړي څو د خبرو اترو لپاره ښه فضا رامنځته شي. د دغو سرچینو په وینا منځګړو هیوادونو د کابل واکمنو چارواکو ته قناعت ورکړی دی چې د پریکړې د صادرولو او د خپل مشرتابه لخوا د پاکستان د امنیتي اندېښنو د حل په تړاو د روښانه او بې ابهامه بیانیې په ګډون یو لړ اقدامات ترسره کړي. لا بل خوا جیو نیوز یوې امریکایي څېړنیزې ادارې له قبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیاو بیا پایلیدو په تړاو خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا د راپور له مخې له افغانستان نه پر پاکستان د بریدونو زیاتوالی کولی شي یو ځل بیا د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیاوې زیاتې کړي. په دغه راپور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګلتیاو احتمال منځنی او د اغیزه کچه یې کمه ارزول شوې ده. په دغه څېړنیز راپور کې ویل شوي دي یوه امریکایي څېړنیزې ادارې خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان اختلافونه له هند او افغانستان سره ښایي یو ځل بیا په 2026 کال کې وسله والو نښتو ته زمینه برابره کړي او جنوبي اسیا د نړۍ په خطرناکه بحراني سیمه بدله شي. خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي میلادي کال کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څنګه وي.